حامد کرزي د 2001 کال له ډسمبر څخه تر 2014 کال پورې د افغانستان د ولسمشر په توګه دنده ترسره کوله. د کرزي واک په امریکا کې د 2001 کال د سپټمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته رامنځته شو. د 2001 کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له پوځي مداخلې وروسته د طالبانو رژیم په چټۍ سره له واکه وشړل شو. د 2001 کال په دسمبر کې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان لپاره د یوه انتقالي حکومت د جوړولو په اړه کنفرانس جوړ شو. دغه کنفرانس چې د بن د کنفرانس په نوم یادېږي، د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره د افغانستان بېلابېلې ډلې او نړیوال اړخونه سره راټول کړل. د بن د کنفرانس په ترڅ کې د حامد کرزي په مشرۍ د یوې موقتې ادارې د رامنځته کولو لپاره سیاسي توافق شو چې د طالبانو پر ضد د مقاومت په وخت کې د افغانستان یو وتلی سیاسي شخصیت و او پخوا یې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. کرزي چې د خپلو قومي اړیکو او ډیپلوماتیکو مهارتونو له امله پیژندل شوی، د انتقالي دورې په جریان کې د افغانستان د استازیتوب لپاره د موقت مشر په توګه وټاکل شو. وروسته په 2004 کال کې کرزي په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې او د دغه هیواد لومړنی منتخب ولسمشر شو. هغه په 2009 کال کې د دویم ځل لپاره بیا وټاکل شو. د کرزي ولسمشري د امنیتي مسایلو، سیاسي رقابتونو او د کلونو جګړو وروسته د افغانستان د بیارغاونې د هڅو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ وه. د یادونې وړ ده چې افغانستان پاچاهي نه لري او د حامد کرزي مشري د ولسمشر په ظرفیت کې وه، نه د پاچا. د لا نورو معلوماتو لپاره زموږ پښتو فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او پښتو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه.